راته په یو ټیم د روټۍ درې آداب وښودل. وی چې روټۍ شروع کوئ نو په بسم الله یې شروع کوه، او چې خورې نو په ښي لاسې خوره، او چې خورې نو د خپلې مخې نه یې خوره. درې آداب و سنت د روټۍ راته امام الانبیا وښودل. بچی چې د روټۍ ته کینې او لاس نوڼۍ ته مخې ته کي او کاسه کې ورښکته کي، لاس وله ونیسه. عکراش رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. دیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سروما چا سرید روڑو ما تکڑی روٹے وخا راوڑا نو ما دیسی پا کاسا کے دالاز گرزو دیسی دیزین نونے اچتاوا دیزین اچتاوا دیسی میں دالاز گرزو. وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما خیلاس پخپل خیلاس باندی اونیو دیسی دے خیلاس نا اونیو ما تیوی دیسی مکوا لاس را لخپلی مخی تکوی د خپلی مخی نه خوراک. لاس کاسه کې ګرځوه مخه، لاس کاسه کې مه ګرځوه، د خپلی مخی نه خورا. ناوی ٹھیک ده. عکراش رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی په بله موقع چا په یو لوښي کې کجوري راوړلې، نبی علیہ السلام پکې لاس ګرځو یو طرف ته بل طرف ته. ما ته وی چې عکراشه رضی اللہ تعالی عنہ دی که اوس لاس ګرځولی شي، دی ځای نه راله، د دې ځای نه راله، د دې ځای نه راله. مطلب دا چې کله څیزونه مختلف وي نو بیا لاس ګرځولی شي. په درستخان سالنونه ډېري نه که یو نوڼۍ یو نه الي بل بل نه الي بل بل نه الي نو بیا ټیک ده. یا کجوري او سسیز څوک راوړي چې هغه مختلفي، بعضې پخي بعضې کچۍ، نو یې ما ته یې وی چې اوس لاس ګرځولی شي، ګرځوه پکې. څومره ښکلې ښوونه یې ورته وکړله، سنت عملی ورته اخود. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی د سالن منس ته بنوڼۍ نه کته کوي. بعضې وخت کې ممکنو بالکل د سالن د منس ته نوڼۍ کته، دا د ماشومان داسې کوي. ښه زر وله لاس ونیسه، نه بچیا داسې به نه کوي. ښه روټۍ چې خورې بچیا اول بسم الله ووایه، بسم الله الرحمن الرحیم تش بسم الله الرحمن الرحیم بس ووایه بچیا دا او دیوی. خ بچیا اوسی په ښي لاس خوره، خپلې مخې ته یې مه خوره، خپلې مخې ته یې خوره، په منځ کې نوڼۍ مه کته کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سالن په دې منځ کې برکت وي. ښه په دې کې برکت را نازلېږي، نو دغې منځ کې نوڼۍ مه پورې کوه او د خپلې مخې نه نوڼۍ خوره. خپلې مخې ته نوڼۍ اوچتوه او د خپلې مخې نه خوراک. څومره ښکلي آداب یې راته وښودل. یو صحابي وایي یو سړي په چپ لاس روټۍ خوړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې مه کوه، داسې اوس هم شته خلک. وی هغه ورته وی چې نه یې خورمه په دې لاس، یا یې نشم خوړی په دې لاس. د تکبر په اندازې وي، معذوره نه و، د تکبر په اندازې ورته وی نه یې خورم یا یې نشم خوړی. وی نبی علیه السلام ورته وی چې اړو وپې نه خوري. احادیث مبارکو کې راځي وی اقا لاس بیا شل شو او د سنتو ډیر فواید وي. روټۍ چې بچو ته ښی نه وای، بچیا روټۍ به په ښي لاس باندې خوري. بچو ته آداب وښیه، بچو ته د روټۍ د ملاستې ناستې آداب وښیه. بچیا روټۍ به په دې طریقه خوري. سنت طریقه داسې د بچو یا روټۍ سنت طریقه دا ده، په داسې طریقه باندې به روټۍ خوري. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونږ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره داسې روټۍ ته ناستو. د روټۍ پر اول کې ډیر برکتو، سم برکتو، چې د آخري ټیم شو بالکل بې برکتي په روټۍ کې ښکاره شول. اول کې برکتو او وروسته بې برکتي وه. ما نبی علیه السلام ته وویل الله حبیب اول کې ډیر برکتو، اوس ډیره بې برکتي ده. وی نبی علیه السلام وفرمایل چې اول کې چې مونږ ټول ناستو نو مونږ ټولو بسم الله ویلې وه، ځکه برکتو. اخر کې یو کس